امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې یو واقع لیکلی ده. واقعه دا لیکلی ده چې امام غزالی وایي چې په یو کلي کې په یو علاقه کې به یو اونه و اونه او هغه اونې له به خلک راتلل، هغه اونې ته به یې سجده کوله. څه به یې کوله؟ لکه سجده به یې کوله. او بعضې خلک به راتلل، هغه اونې ته به ټوکرې غوټه کولې یا به پلاستیک غوټه کول. لکه نن سبا زمونږ دا قمقل خل تاسو نه یادوم، مزارونو ته ځې خو مزارونو ته دې دپاره مه ځې چې هلته ټوکرې غوټه کوې. د ټوکرې غوټه کولو هېڅ فایده نشته. مزارونو ته دې دپاره مه ځې چې هلته شمې یوسې هلته وریجې یوسې، دې دپاره مه ځې. ښه لکه دا ګناه ده. نو د امام غزالی رحم الله وایي چې هلته یو اونه وه، خلک به راتلل سجدې به یې ورته کولې، خلک به راتلل هغه د اونې عبادت به یې کولو. نو امام غزالی وایي چې په دغه زمانه کې یو بزرګ سړی و. څوک لکه بزرګ سړی و او ډېر لوی مشهور سړی و. خلکو به د هغه ډېر قدر عزت کو چې دا ډېر بزرګ دی. هغه بزرګ چې دی ډېر په اخلاص سره کور ته لاړو، خالص د الله د رضا دپاره کور نه تبرګي راواخیستلو او لاړو را روان شو. ویزمه دا اونه وخمه، دا اونه کټ کومه، دا خلک راځي د دې اونې عبادت کوي چې دا اونه د ویښ نه ختم کم چې دا خلک د دې شرک نه مني شي. خبره پیښ شوې لکه نو چې دا بزرګ را روان شو، تبر یې راواخیستلو، ښه په اخلاص د الله د رضا دپاره را روان شوی دی. نو لار کې ورله لکه شیطان راغلی. څوک لکه شیطان خو پیژنې که نه؟ ابلیس ولا راغلی. چې شیطان ولا راغلی دی نو ابلیس ورته وایي خو دې بزرګ ته دا پته نه چې دا شیطان دی دا ابلیس دی. ښه مزېدار شکل کې ولا دا ابلیس راغی، ورته وایي دې بزرګ ته چېرته روانې؟ ولې دومره غوسې؟ تبر دې راغستې دی، چېرته روانې؟ نو دا بزرګ ورته وایي ویزمه دغلته یو اونه ده، خلک د دې اونې عبادت کوي، دا اونه ختمومه د ویښه. هغه ورته مړه خلک دې کوي که نه عبادت؟ ستا پیسه خلک دې کوي ورته سجدې، ستا پیسه ستا خپل قبر دی، د خلکو ځان له خپل قبر دی مثال. او تی نه په دې الله خفه کېږي، سجده به د الله نه ما سوا بل چاته نه کې. دا خو دا خلک راځي د اونې ته سجدې کوي. مړه د خبرو تورو کې دا دواړه تیز شول او یو بل سره جګړه واچوله. دا امام غزالی لیکلي په خپل کتاب کې. جګړه واچوله، دا بزرګ دی په اخلاص راوتی و، الله ور سره امداد وکړلو، دا شیطان یې د ځمکې ته روبغه او د پاسه پې کېناستو. د پاسه چې د پاسه پې کېناستو نو دا بزرګ دی سړي ته وایي دی شیطان ته، خو ده ته پته نه وه دی بزرګ ته چې دا شیطان دی. وایي څوک چې ته ما منې کې وژنم دی. ګورې دا شیطان ورته وایي وژنم یې ما پرې مې ده، ځان هم درته ښیم، خو مړه یو بل کار درته د خیر درته یو بل کار ښیم. وی د خیر کار دا دی چې کله ته د سارې راپاسې ستا د بالښت لاندې به 100 اشرفې پرتي. څونه لکه 100 اشرفې وي، روزانه به ستا د بالښت لاندې 100 اشرفې پرتي او هغه 100 اشرفې راله په غریبانانو تقسیمه. دا د خیر کار کوه، دا اونه مه وخه چې بزرګ د پیسو واورېدل د 100 اشرفو. وی لکه وي دا د خیر کار به کوي، دا اونه د خپل کار کوي. مړه خبره پېښ شوې چې څنګه کور ته تللی دی. دا امام غزالی په خپل کتاب کې دا واقع د اخلاصه پورې لیکلی چې کور ته تللی دی چې سهار را پاسېدلی بالښت یې اوچت کړی، شیطان ورته د شپې نه 100 اشرفې ښودي دي. سړی ډېر خوشحاله اوسه پورې غریبي وه فقیري وه 100 اشرفې اونه به خپل کار کوي. خلک به خپل کار کوي که سجدې کوي کار څه کوي زما پیسه. دویمه ورځ باندې بیا 100 اشرفې، په درېیمه ورځ بیا، په څلورمه ورځ بیا اشرفې نه وي، بیا اشرفې نه وي. بزرګ بیا پاسېدلی، تبر یې راخیستی دی او بیا سم په قار او په غوسه راوتی دی. دا شیطان ورله بیا مخه کې ورغلی. وی چېرته روانې؟ وی زمه دا اونه وخمه. په خبره پېښ شوې لکه وی زمه دا اونه وخم، خلک راځي او د دې اونې عبادت کوي، د اونې ته سجدې کوي. وی نن دا اونه ختمومه. شیطان ورته وي مړه پرېږدې ده، د دې اونې د سوري لاندې به خلک کیني، مسافر به راشي دمه به تې کوي. وی نه نه کرسي نن دا اونه وخم، دا ختمومه. په دې خبرو کې دې دواړه په جګړه شو. چې په جګړه شو نو اول یې لکه څوک راغورځولو؟ تاسو ته مه وویل شیطان یې راغورځولو. هغه یې ولې راغورځولو؟ امیر صاحب ډېر په اخلاص راوتی، الله ورسره امداد کړو. په دې دویمه پیره په جګړه کې د امیر صاحب راغورځو، شیطان پې د پاسه کېناستو. چې شیطان پې د پاسه کېناستو، امیر صاحب ورته وایي چې لکه ته خو مغه سړی یې که نه چې تا ما سره جګړه واچولې نو ما ته راغورځولې، اوس دې زه راغورځولم، داسې حساب دی. هغه ورته وایي زه مغه ابلیس یم، مغه شیطان یم. د دې نه مخکې چې ته راوتې وي د دې اونې د کټکولو دپاره ته په اخلاص راوتې، د الله د رضا دپاره راوتې وي، الله در سره امداد وکړو نو ته په ما غالبه شولې، زه دې راغورځولم.
اوس چې ته راوتې ته په اشرفو دپاره راوتې اشرفې نشته درته نو ځکه در باندې زه څه دی غالبه شولم واورې جي د واقع نه دا عبرت حاصلول پکار دی چې کله ستا په زړه کې اخلاص موجود وي امداد به دې څوک کوي لکه الله به کوي او چې اخلاص در کینی بیا به در باندې څوک غالبه کیږي شیطان به غالب اعمالو کې به اخلاص ساتو کنه که مونځ کوو که روژه نیسو که عمره کوو که حج کوو که زکات ورکوو که صدقه ورکوو که د قرآن تلاوت کوو که هر څه کوو خالص مخلص د چا دپاره به یې کوو لکه الله د رضا دپاره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين خجيها یا الله ما چې سویل که زما نه څه کمی شوي خدای ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي خدای پاک یا الله موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي خدای ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای څومره مسلمانان چې بیماران دي ټولو ته شفاء کامله عاجله نصیب کړي خدای پاک ډېره بختوره ورځ ده د جمعې مبارکه ورځ ده یا الله چې څومره بیماران دي حکمت شاه مادي کور کې بیماري ده یا الله د نورو ناسو ملګرو د چا کورونو کې بیماری دي خدای د ټولو بیماری ختمې کړي چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي چا څه پریشانی ختم کړي خدای پاک د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي چا شته د تیبه کې خدای خیر او برکت نصیب کړي خالق لا یزال زمونږ په حال باندې رحم وکړي خدای زمونږ د ټولو حامی او ناصر شي خدای زمونږ د ټولو مددگار شي وختي چې وي چې بارانونه ډېر شوي دي وایي د سیلاب خطره ده تاسو به چا ویلي که به نه ویلي دعا وکړي چې الله خیر وکړي خدای پاک باران ته صبر ورکړي خدای د باران ته صبر ورکړي خدای که سیلابي کرسي خدای مونږ ټول دا چارسده خصوصا دا ټول علاقې زمونږ د ملک پاکستان عموما دا ټول اسلامي ممالک ټول مسلمانان ته بچ وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد